سلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم جوړ او روغ به یاست او تر دې مهاله به زموږ زندګي په خیر تېر سوي. زه یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوی یم. نن به یو داسې برنامه درته وښیم کېدای شي تاسو تر اوسه نه یې استعمال کړي یا نه یې پیدا کړي. هغه برنامه په داسې شکل سره تاسو ګورئ چې ډېر ښایسته عکسونه جوړېږي، له زمري سره، له پړانګ سره، له هر رقم ښایسته حیوان سره جوړېږي. تاسو کولی شئ دونه صفا او دونه ښایسته راځي چې یقینا د چا به دا یقین هم ونه نیسي چې تاسو به برنامه جوړ کړی، خو تاسو به جوړ کړی. خلک وایي چې د اصلي ده. زه اوس ورځم برنامې ته تاسو ته ټول طریقه کار درښایم. تر دې له مخه زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ او لایک یې کړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په ټایم در ورسېږي. نو لایک ضروري راکړئ. اوس زه ورځمه برنامې ته. دا ګوره برنامه کولاوم. برنامه کولاویږي. اوس ګوره، اوس به دلته لاندې کلیک واخلئ. تاسو ګورئ په دې باندې به کلیک واخلئ. چې کلیک کړه، اوس به راسي په دا شنه خط به بیا کلیک واخلئ. داسې کلیک کړئ. اوس ګوره دلته تاسو غواړئ چې عکس واخلئ، تازه یې واخلئ په کیمره باندې، نو دا به پر ووایي که نه. له ګیلري راکړئ. زه اوس ورځم ګیلري ته. ګیلري راته کولاو شي. اوس ګوره زه یو عکس راخلم، یو تصویر راخلم، هغه اوس درته رومه. اوس ګورم دا عکس به راواخلم چې د هر چا ده، پېژنم یې. راسي به پر دې باندې به کلیک کړئ، پر دې خطه باندې په دې ځای کلیک کړئ. اوس به راسئ دلته، اوس یې راسئ. اوس ګوره تاسو ګورئ دلته لاندې چې رالاست، دلته لاندې راسئ. ګوره هر رقم د زمریان اوس په دې زمري کلیک کړئ. ګوره دا اکشنه کېږي او غټېږي. نو داسې به په دې باندې کلیک ونیسئ، ګوتې پر ونیسئ، اکشنه کېږي او غټېږي. ګوره څونه ښه یې ورسره راغلی، لکه هلته چې ورسره پروت دی. چا به دا یقین هم ونه نیسي چې دا دې په برنامه جوړ شوی. اوس دا ګوره دا زه ورسره راولمه، پټولی شئ، اکشنه یې کولی شئ، هر رقم ته یې راوستلی شئ. هر طرف ته سر ته ګل بغل ته ګل بغل ته ټایپ چې راځي. دا ګوره ډېر دغه دي، دلته ګوره ډېر حیوانان دي پکښې کې. تاسو ګورئ دغه ده، دا تاسې پر هر طرف ورسره راوستلی شئ. ګوره اوس زه راځمه دلته بل حیوان ورسره راولمه چې تاسې به ورسره راولئ چې د چا یقین ونه نیسي چې داسې جوړ شوی. دلته یې دا نه و، هغه ډېر په صحیح طریقه سره جوړېدی. دا وینې ګوره اوس په دې باندې کلیک کوم. تاسې ګورئ دلته یې بغل بغل کې ورسره راوستی شئ. دلته به زه ورسره راولم. ګوره تاسې ګورئ لکه اصلا لکه زمری څنګه کامرې ته ګوري، دونه ښایسته راځي. اوس به تاسې به پر دغه باندې کلیک واخلئ. ګوره اوس راځم، تاسې به دلته پر دې باندې کلیک واخلئ. داسې کلیک کړئ. اوس دلته تاسې رنګ هم وربدلولی شئ. ګوره دلته د ځان دا ټول دغه رنګ وربدلولی شئ، تصویر بل رقم دې اړولی شئ. بیا به راسئ پر دې دغه باندې به کلیک کړئ، دا بل دغه باندې. اوس دلته بیا تاسو نور پریام سره راوستلی. اوس یې عکس هم جوړ کړئ، سمه کړئ، منظمه کړئ. اوس به راسئ پر دې ډاونلوډ به کلیک کړئ. تاسو ګورئ دا ډاونلوډ په دې کلیک کړه. اوس به راسئ دا به ووایي، کله چې دا ووایي اوس به دا ګیلري ته له موږ سره ولاړ شي. اوس ګوره زه راځمه، اوس به راسئ بیا په دې کلیک کړئ. زه اوس راځم، ګوره له دې څخه وځم. تاسې ګورئ هلته جوړ شوی هم ولو، خو زه ځینې راووتم. هر زه به ګیلري ته ولاړ شم، په ګیلري کې به وګورم چې یا جوړ شوی ده، ډاونلوډ شوی ده که یا. ګوره دا ګیلري ده، عکس یې عکس دا ده. ګوره اوس راغلی، تاسې ګورئ دا وینې، دغه هغه تصویر ده کوم چې ما جوړ کړی، را ډاونلوډ مې کړی. دا هم د یو بل چا تصویر دی، زما سره سره ګیلري کې ولو، نو ورسره ومې لګاوه. اوس به تاسې برنامه چیرې پیدا کړئ. اوس به زه له دې ځای څخه ووځم. ګوره راباسئ پلی
پلی سټور کې درته معلومیږي دا پلی سټور ته دلته راغلاست اوس په سرچ کې ولیکئ زه څه پکښې لیکم هغه به تاسې هم پکښې ولیکئ اوس چې کله هم دغه ټول پکښې ولیکل کوم خاص ما ورته کړی پر دې باندې به کلیک واخلئ اوس په دې سم کلیک کړه اوس به تاسې راسئ دلته لاندې ګوره دغه برنامه دی برنامې خو ډېرې دي پکښې کې تاسې به راسئ پر دې باندې کلیک کړئ نور دا ښایسته نه راځي پر دې باندې کلیک کړئ له دې ځایګې څخه تاسې را ډاونلوډ کړئ ما را ډاونلوډ کړې ده نو له دې ځایګې څخه را ډاونلوډ کړئ کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو درسره لایک او شیر یې کړئ او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په ټایم در ورسوي موږ دا ښایسته ښایسته ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړوو بل ویډیو د الله